چې د چا دا خبره کړې ده چې لا به یو کېږو لا به ورکېږو دغې خبرې لیکل په سرو زرو باندې پکار دي چې لا به یو کېږو لا به ورکېږو دا د قرآن ترجمه کړې ده چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا المسلمون كالجسد الواحد دغه قرآن حدیثو ترجمه کړې ده زه په دې موقع خبرې نه اوږدوم دوه مشورې تاسې ته درکوم دوه چې یو په دغه نن میدان باندې مشوره درکوم فیصله به ته کوې بنو چې څوره قومونه دي دا به فیصله کوې په لکي مروت خاورې مې سبا بېګه دا نارې دي ترته چې و بنو ته چې کومه فیصله کوې لکي مروت په تا پسې شاته نه یې ولاړ مخته به ترته ولاړي کاړي مه وایو دا جنازهګاه ده اوس دا نن د تاړو ورځ نه ده خو بهرحال جذباتو اظهار مو وکړه بده خبره نه ده بیا مه کوو زه نن هغه خبرې نه کوم زه نن هغه خبرې دلته کوای چې جنازهګاه چې کومه خبره کېږي ما خبرې صرف جنازهګاه پورې محدودې دي باره په میدان بیا ما لهجه بدله وي به ډېره سخته وي دلته بیا ما لهجه بدله ده اوس مشوره دا در کوم چې خپلو مشرانو ته که هغه الیکټډ دي که منتخب دي یا که غیر منتخب دي تاسې خپلو مشرانو ته اختیار ورکو دو د فیصله وکړي که غلط یې وکړه خپل ځان ته نقصان ورکوي او که صحیح یې وکړله خپل ځان ته فایده ورکوي یو ورنن بیا یا خپل بنو خاورې مشرانو ته اختیار ورکو که الیکټډ دي او که نان الیکټډ دي دا اعتماد یو ور بیا په وکړو بیا ما یوه مشوره ده درته دومه مشوره مې دا ده درته چې 100 کسانو یوه کمیټۍ جوړه کړو 100 بنو شمالي او لکي مروت دا درې ضلعو 100 کسانو یوه کمیټۍ جوړه کړو مجلس شورا جوړه کړو مجلس شورا هغه د لکي مروت د بنو شمالي وزیرستان په سطح باندې میټینګان وکړي یو پلین آف ایکشن دې تیار کړي یو لای عمل دې تیار کړي هغه چې د بیا 25 کسانو سپیشل کمیټۍ جوړه سي 25 چې څه وخت 25 کسانو ضرورت یاد چینېږي چې څه وخت دو اختیار نه باره سي بیا د 100 کسانو کمیټۍ راځي ټولو فیصلو اختیار دغو 100 کسانو ته ورکو چې خپل تقدیر بدل کو درېیمه مشوره در کوم اسلام وایي لوک فارورډ گو اهیډ مخته ګوره په شا مه ګوره دی اسلام خدای رسول حکم ده اوس ما یې تاسې کوم هیرو جمشید خان بنګش صاحب نور ډېر هیرو دي دې ته مې وویله چې لوک فارورډ گو اهیډ قدم بڑھاؤ دې ته مه ګوره چې بنو بازار چې دکانونه خلاص دي نن بنو 25 لاک چې تا ته 2500 راغلي دي یا 25 کسان درته راغلي دي نو پرابلم لک فارورڈ گو اہیڈ قدم بڑھاؤ آگے بڑھو کوئی پرواہ نہیں ہے اوپر والے پر بھروسہ کرو اوپر والے پر بھروسہ کرو فَإِذَا عَزَمْتَ چې ته کومه فیصله کوې فتوکل علی الله په الله باندې بھروسه کوه ان الله يحب المتوکلین الله چا سره ده بھروسې کوونکو سره ده درېیمه خبره اخري چې دا د تا خاورې هیروګان مخکې نه معافي ترنه غواړو بنو کومه دا خبره لږ کې هلکه د وې که اجازت شته
معافیر ته وکړو دا تاسې کوم هیروګان دي که ته یې نسې سنبالوی بیا ما ته حواله که تاما مروت بنو سای وزیر ټول پښتون بای بای دي که نه سارا پښتون بای بای زه نه وایم انما المؤمنون اخوه الله وایي چې سارے مسلمان سارا پښتون بای بای زه دا پیغور نه درکوم ما ته معافي وکړو دا کسان که نسو سنبالوی نن یې ما ته حواله که که نه یې سنبالوی بیا ما ته حواله که دغه پیغور نسته تا ما ورونه یو زه به تا ته راځه ته به ما ته راځې جمشید خانه بنګش ما ته حواله کړو ये दा ताम जित ये मोवारी